په 21مه پیړۍ کې پورن یا د سکسي فلمونو جوړولو کمپنیو د سکس داسې اړخونه رالوس کړل چې په تاریخ کې ساري نه لیدل کیږي. دوی په سکسي فلمونو کې داسې عملونه ترسره کړل چې هغه په روزمره ژوند کې نشته، خو بده یې دا ده چې اوس د سکسي فلمونو قبیح اعمال د خلکو په ژوند کې هم راڅرګندېږي چې دغو اعمالو ته نه مذهب او نه هم انساني کرامت اجازه ورکوي. د پورن یا سکس فلمونو لوبغاړي خپله هم په دې باور دي چې د دوی فلمونه باید د زده کړې په موخه ونه کتل شي او یوازې د فن، سات تیرۍ او خوند اخیستلو په پار وکتل شي. نن سبا هر هلک او نجلۍ له خپلې ښځې یا میړه څخه هغه توقع لري کومه چې په سکس فلمونو کې ښودل کیږي. دلته د سکسي فلمونو په اړه لس حقیقتونه درته مخې ته ږدو. د کوس یا کونې په خوله او مخ باندې انځالېدل. په پورن فلمونو کې ښودل کیږي چې سړی د ښځې په کوس یا کونه کې دننه انځال کیږي او د دې لپاره چې لیدونکي یې وګوري غین راباسي او مني د غار په خوله کې څه وي، یا کله چې غین راوباسي او په لاس باندې له ضربو ورکولو وروسته مکمل انځال د ښځې په خېټه، سینه یا مخ باندې کوي. په پورن کې دا عمل تیره یوه لسیزه کې ډیر زیات شو ځکه چې د دې کار د لیدلو مینوال زیات دي. اوس وخت کې د پورن 95 سلنه فلمونو کې همدا عمل اجرا کیږي. حقیقي ژوند کې ډېرې ښځې نه غواړي چې سړی دې پر بدن یا مخ باندې موټک ووهي او پرې انځال دې شي. په داسې حال کې چې پورن کې ټولې ښځې داسې ښیي چې له دې کاره خوند اخلي. په حقیقت کې په مخ باندې د انځال په وخت کې باید دې ته توجه وشي چې منی په سترګو کې ونه لویږي چې د سترګو د سوي لامل کیږي. انل 6 او ATM. اوس ATM یوازې هغه ماشینونه نه دي چې تاسو د کریډیټ کارت په واسطه ترې پیسې راباسئ. په سکس کې دا اصطلاح د آس ته ماوث لنډیز دی چې معنی یې له یوې سوړې ویستل او په بلې سوړې نه ویستل دي. یعنې له کونې څخه ډایرک خولې ته د غین منډلو ته وایي. کله داسې هم کیږي چې په 3 کسیز پورن کې سړی د ښځې له کونې غین راباسي او د بلې ښځې په خوله کې ورکوي، یا یې د همدې ښځې له کونې راباسي او په کوسې ورمنډي. دا عمل بغیر له دې چې له کونې څخه د غین راویستلو وروسته غین ومینځل شي یا پاک شي ترسره کیږي. انل 6 یا په کونه کې دخول ډیر پخوانی کار دی، خو له کونې څخه مستقیم خولې کې د غین منډل اوسنی عمل دی. د پورن انډسټري هر هغه کار چې د خپلو لیدونکو توجه جلبولی شي په پورن کې راوړي، ځکه چې د پورن په هره ویډیو باندې په کلیک کولو سره دوی ته ګټه رسیږي. حقیقي ژوند کې هیڅکله څوک داسې نه کوي او نه یې زړه غواړي دا کار وکړي. که چیرې یو ځل غین کونې ته داخل شو، غین خیرن او بدبویه کیږي چې هیڅکله خولې ته د وړلو جوګه نه وي. همدارنګه له کونې څخه مستقیم کوس ته د غین وړل په حقیقي ژوند کې هیڅ د توجیه وړ نه دی، ځکه چې په دې کار سره په کوس کې میکروبونه ځای نیسي او د ډول ډول ناروغیو لامل ګرځي. په پورن کې ښځه هر وخت سکس ته آماده وي. پورن یوازې فلمي نړۍ ده چې هیڅ شی هم پکې حقیقت نه لري. پورن کې ښځه فقط یوې اشارې ته اړتیا لري چې ترڅو د سکس سیناریو پیل شي. زموږ افغانان چې پورن وګوري بیا فکر کوي چې خارجیانې ټولې ښځې همداسې دي، بس ورځه اشاره ورکوه، رانیسه، وهه او لامبه. خو حقیقت دا دی چې ښځه ډېری وخت نه غواړي سکس ورسره وشي. د پورن ټوله کیسه له نامه لاندې وي. په پورن کې ټول فوکس په کونه، کوس، کوناټیو او تیونو وي. خو حقیقي ژوند کې ښځه دې ته لیوالتیا لري چې د بدن هره برخه یې بیله بیله راوسپړل شي. د سکس په جریان کې مچو شي او ویښتو کې یې ګوتې ووال شي. بې پوښتنې هره سوړه ډزول. پورن کې سړی له ښځې څخه نه پوښتي چې ایا کونه کې درته کېږدم، ایا خوله کې درکم که نه. بس له یوې سوړې راباسي او په بله یې نه باسي. له کوس نه یې راوباسي او په ډېر خشونت نه ډک برخورد سره ښځه راجګه کړي، دیوال ته یې تمبه کړي او تر بیخه بیخه یې په خوله ورمنډي. او جالبه دا ده چې ښځه هم ځان راضي ښیي. حتی د سکسي فلمونو زیاتره لوبغاړي هم دغسې کارونو ته اجازه نه ورکوي. د سکسي فلمونو کومې ستوري یا لوبغاړي چې دا کارونه کوي، هغوی له مخکې څخه له انډسټري سره په کانټرکټ یا قرارداد کې دا خبره کړې وي چې دغه کارونه اجرا کوي او د دې کارونو په ترسره کولو له کمپنۍ څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. په حقیقي سکس کې دې که پوسته داسې په بې احتیاطۍ وډزه وله، ښځه به مړه نه کړي خو له مرګه به یې بدتره کړي. که ښځې سره په سکس کې خشونت وشي، ښځه شاک ته ځي، او که د بیخ په سوړو کې بې احتیاطه دخول وشي، ښځه به د څو ورځو لپاره ګرځېدلی نه شي. په سکس کې خشن برخورد یو بیل بحث دی چې ماسوخیزم ورته وایي. هڅه کوو په بله ویډیو کې په هغې موضوع باندې خبرې وکړو. د پورن نجونې فوق العاده، برابر، ښکولې او مناسب کوسونه لري. په پورن فلمونو کې هغه نجونې انتخابېږي چې ښکولې کوسونه ولري. په حقیقي ژوند کې د کوس داخلي شونډې په مختلفو اندازو او بڼو کې پیدا کیږي، مګر د جذابیت لپاره د پورن فلمونو لوبغاړي د جراحي عملیاتو په واسطه دا شونډې کوچنۍ کوي چې د عملیاتو ته لابیا پلاستي وایي چې د جینیټل میوټیلیشن یا د ښځو د سونتولو یو ډول دی.
د پورن فلمونو نارینه لوبغاړي غټ غینونه لري. د نجونو په شان پورن انډسټري کې یوازې هغه سړی انتخابیږي چې لوی غینونه ولري. هغه سړي چې غینونه یې د پورن لوبغاړو غوندې غټ دي د ټولو سړیو ایله 10 سلنه جوړوي. په پورن کې یوازې د غین اوږدوالي ته اهمیت نه ورکول کیږي، بلکې د اوږدوالي ترڅنګ د غین پیړوالی هم اهمیت لري، ځکه چې ډبل غینونه د ښځې په کوس یا کونه کې له راویستلو وروسته د لږ وخت لپاره سوړه پرېږدي. دا صحنه په کیمره کې راخلي او د لیدونکو لپاره جالبه وي. حقیقي ژوند کې د سړیو د غینونو اندازه، بڼه، د غین د سر شکل، رنګ، د لکېدو زاویه او د رګونو راوتل تغییر کوي. هیڅکله ځانونه له پورن لوبغاړو سره مه مقایسه کوئ، په دې کار به له پښیمانتیا پرته بل هیڅ شی لاسته رانه وړئ. اوس مهال په بازارونو کې د هغو درملو پلورل زیات شوي چې غین غټوي چې زیاتره یې فریب او دوکه ده. ځینې نارینه خو د جراحي په واسطه هم خپل غینونه غټوي چې ډیر زیات زیانونه لري. په پورن کې سړي نجونو ته ښکنځلې کوي او په بدو نومونو یادوي. په پورن کې سړي ښځې د بیچ او هوریانې، کوسۍ او فاحشې په نومونو یادوي، مګر په حقیقي ژوند کې ښځې ته سپک الفاظ کارول د ښځې په روان بده اغیزه کولی شي. د دې برعکس د سیکس په وخت بربنډې خبرې بیا فایده لري. د سیکس په وخت کې ښځې ته ښکنځلې کول یا سپک الفاظ کارول او لوسې خبرې دوه بیل شیان دي چې باید توپیر وشي. که د سیکس په وخت کې د ښځې تناسلي اعضا وستایل شي او د تیونو د خوند په اړه خبرې وشي، دا ښځې ته جرأت او په ځان باندې ډاډ ورکوي، او ښکنځلې برعکس د ښځې ډاډ او جرأت له منځه وړي. په پورن کې هر څه واضح براله او په بې شرمۍ سره اجرا کیږي. پورن فلمونو کې نزاکت په پام کې نه نیول کیږي او دې ته پام نه کیږي چې یا د سیکس کولو ځای خوندي او پناه دی که نه. په داسې حال کې چې حقیقي سیکس کې ښځه او سړی کوشش کوي خوندي ځای کې ډوبه معامله وکړي. همدارنګه په پورن کې د رڼا افیکټ ډیر کار شوی وي او د سیکس پارټنرانو سترګې تل د یو بل په تناسلي غړو کې نیختې وي. دا ښه ده چې د ژوند ملګري بې تکلفه واوسي، مګر په حقیقي ژوند کې داسې خلک دي چې هیڅکله یې د بل چا په مخ کې جامې نه وي باسلي، او زیاتره خلک د ډېرې رڼا په شتون کې هم سیکس نه کوي. حقیقي ژوند کې زیاتره وخت سیکس د شپې په تیاره کې کیږي چې ګروپونه مړه شي او رڼا کمه شي. په پورن کې کانډوم، ناروغۍ او پیریوډ نشته. په پورن کې لوبغاړي بغیر د کانډوم له کارولو او بغیر له دې ویرې چې سیکس پارټنر کومه ساري ناروغي لري یا نه سیکس کوي. هلک بغیر له دې چې پوه شي نجلۍ پیریوډ ده که نه ده، سمدستي رانیسي او سیکس ورسره کوي، مګر حقیقي ژوند له دې ډېر متفاوت دی. په حقیقي ژوند کې باید له نجلۍ وپوښتل شي چې آیا د حاملګۍ ضد ترتیبات یې نیولي که نه، یا د جنسي لیږدونکو ناروغیو له ویرې حتماً کانډوم وکاروي. په حقیقي ژوند کې به د نجلۍ پیریوډ په اړه ځان خبروي او د هر څه په اړه به پوښتنه کوي.